په نړۍ کې له اوبو وروسته ډېر کارېدونکی څښاک چای بلل کېږي. د څېړلو له مخې په نړۍ کې په اوسط ډول هره ورځ تر 15 میلیارده پیالو پورې چای څښل کېږي. څوک شین چای څښي، څوک تور چای، څوک د شیدو چای او څوک بیا زما په څېر غالب چای څښي. همدغه غالب چای د شریف الله مسرور له نوم سره چې زیاتره هیوادوال یې د میرزا غالب په نوم باندې پیژني تړلی دی. میرزا غالب له تیرو 19 کلونو راپدې خوا د هیواد له بېلابېلو رسنیو سره د تمثیل او ډرامه لیکلو په برخه کې کار کړی دی او دمګړی هم له پولیس راډیو سره په همدغې چاره کې بوخت دی. اوس د تازه چای پلورلو ته مخه کړې ده. دا چې د تمثیل هنر درلودلو باوجود یې دغه کاروبار ولې انتخاب کړی دی، د دې ترڅنګ کوم ډول چای پلوري او د هیواد له کومو ځایونو څخه د ده چای ته خلک راځي، له همده څخه یې پوښتو. غالب صاحب ستړی مسې، وخت دې په خیر. کور ودان خوشحاله اوسئ. مننه کوو چې راغلی او زموږ پوښتنه مو وکړه. که په لومړیو کې راته ووایئ له کومو رسنیو سره مو په کومو برخو کې کار کړی دی؟ ما خو لومړی کار د ټیکس راډیو یا د پولیپورې راډیو چې کومه وه هغې سره مې د خبریال په توګه او یو کال کار وکړ. بیا ورپسې په 2008 کې د ډرامه لیکونکي او ممثل په توګه کار شروع کړ چې تقریبا 2020 پورې دا کار دوام وموند. ورپسې انعکاس راډیو تلویزیون سره مې په هغه وختونو کې کار کړی او شرق راډیو تلویزیون سره مې کار کوم، مختلف سټیج ډرامو کې مې کار کوم. بالکل. که راته ووایئ د دغه هنر باوجود تاسو ولې چای پلورلو ته مخه کړه؟ د دې هنر اوس هغه بازار نشته دی کوم چې مخکې و، یا که ووایو چې هغه مواقع یا هغه مطلب هغه یې نشته دی چې دغه کار ته مخه وکړو یا په دغه کار کې موږ بسیا شو. زموږ د روزمره ژوند یا دغه کارونه زموږ د روزمره اسباب را پوره کړي، نو اوس مجبور یو چې دغه کار ته رامخه وکړو. په لومړیو کې له تا سره په دغه ځای کې ستا لوڼې هم لیدل کېدلې، خو اوس چې زه راغلم هغوی زما تر سترګو نه کېږي. نو که راته ووایې هغوی لومړي سر کې له تا سره وي او اوس نشته، علت یې څه دی؟ په لومړي سر کې خو به زما زوی تللو مکتب ته، هغه به ناوخته راته، نو دی به راسره میز او دغه سترنجۍ او دا شیونه راوړل. دا یوازې دغه کومک د زامنو په څېر، لکه لوڼه هم ما ته د زامنو په څېر په کار راغلي او په کار راځي او زه هم د زامنو نه کم نه ګڼم او په ځینې مواقعو کې لږ رانه زیاتی کېږي، ناانصافي کېږي چې د زوی نه راته زیات ارزښت ولري. خو بیا په دې چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته ډېر ضعیف یا کمزوری بلل کېږي ښځې ته، حالانکې هغوی صرف باور غواړي. که موږ پرې باور وکړو، د نارینه عمره هغوی تکړه دي، رښتیني دي او کار کولی شي. بالکل. که بلې پوښتنې ته راسو، غالب صاحب څو ډوله چای دغلته پلورئ تاسې؟ دلته خو یو خو د غالب سپیشل چای دی، د شین چای چې دی مقصد یو قسم ته احسانمند یم په دې چې دا زما د پېژنګلو یو سبب وګرځېده او نن سبا که دومره رسنۍ راځي یا په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې مشهور شوم، بالکل، نو د دې چایو برکت نو یو احسان شته را باندې. بالکل. خو بیا ورسره موږ د شیدو چای دودپتی سپیشل چې د راجستاني یو مساله ده، هغه فارموله ده، هغه ورسره موږ هغه کوو، ډېر خوندور. بل زعفرانو چای، نانا چای، لیمو چای، لیمن ګراس چې ورته وایي، او ادرکو چای، ورسره نور هم ډېر شی دي چې اوس نومونه یې رانه هېر شو، خو چې هر څوک راځي هغوی ته هغه شان چای ورکوو. د هیواد له کومو ځایونو څخه دلته خلک درته راځي؟ موږ یې په ټولنیزو رسنیو باندې څارو چې له ګڼو ولایتونو څخه دلته تا ته خلک راځي. زیاتره یې له کومو ځایونو څخه راځي او دوی د کوم چای طلب ډېر زیات کوي؟ هسې خو د ټولو ولایتونو راځي او تقریبا داسې خلک
راځي چې لکه د ننګرهار نه راغلي دي، د خوست نه راغلي، پکتیا نه راغلي، پکتیکا نه راغلي، هلمند نه راغلي، قندهار نه راغلي، پسې راتېر شه د وردګو نه راغلي، د پروان نه راغلي، لغمان نه راغلي او د هرات نه راغلي دي. ډېر نو او ډېر شی چې اوس ما هغه نومونه یې کندوز نه راغلي، خاص کر صرف د دې دپاره. او هغوی چای خو ډېر هغه د چای خو هر چېرته پیدا کېږي، هغوی زما لیدو ته خاص کر راغلي چې دا چې غالب چای مې پیسکلی دی نو دمه یې جوړه شوې ده او خوشحاله شوي دي نو په دې چایو سره. ځکه دې چای کې دا یوازې چای نه دی، دې کې داسې هغه موږ ورګډو چې صحت ته تاوان نه بلکې ګټه رسوي. لکه که چېرته اورېدونکو سره شریک کړئ په دغه چای کې کوم ریسیپي یا هغه مواد شامل دي چې اورېدونکي هم ورباندې پوه شي چې د دوی صحت ته ګټه رسوي. البته هغه شی او دا خو ځان ته ریسیپي چې څوک یې چاته نه وایي، که دا مې خلکو ته وویلې ما ته بیا څوک نه راځي. بالکل. غالب صاحب تاسو یادونه وکړه چې د هیواد له ګڼو ولایتونو څخه تاسو ته خلک راځي، په کوم نوم باندې تاسو پیژني؟ آیا د رسنیو له ادرسه مو پیژني یا کوم بل ادرس له لارې تاسو پیژنئ او ستاسو دیدن ته دلته راځي؟ دا خو ټول د رسنیو له لارې ما پیژني تقریبا. ځینې خلک خو بلدتیا لرله هغه خو بیل دي، البته ټول د ټولنیزو رسنیو همداسې اوس چې راپورونه جوړېږي د دوی نه هم خلک پیژني او ټول مینوال په همدغې راځي همدغې ادرسه راځي. ستا هنري فعالیتونه او دغه ډول په رسنیو کې ستا پراخ حضور ستا په دغه کاروبار باندې څومره اغېزه کړې ده؟ دې خو ډېر مثبت اغېز راته کړی، خصوصا اوس به زه درته یوه خبره وکړم چې زموږ د افغانستان کې دغه اعلانات یا دغه شیانو ته ډېره کمه توجه کېږي. څومره تجارتونه چې زه ګورم دومره اهمیت ورته نه ورکوي. حال دا چې په نړۍ کې چې څوک کاروبار کوي نو د میډیا دپاره، سوشل میډیا دپاره یا د اعلاناتو دپاره یو پوره رقم ورته مختص کوي چې دا به په دې مصرفوي د اعلاناتو دپاره. اعلانات هغوی ډېر مهم او ارزښتمن یو رول لري په دغه یو شي په خرڅولو کې. بدبختانه چې زمونږ افغانستان کې دې شي ته هېڅ مخه نشته او څوک ورته ارزښت نه ورکوي، نه پوهېږي. نو زما دغه کار یو مثبت اړخ دا هم دی چې سوشل میډیا یا اعلان یا دا هر څه یو وړوکی کاروبار څومره غټولی شي، یو ناخبره سړي نه خلک څومره خبرېدی شي، یو ادنا چای چې خلک دې ته ناشکره اوبه وایي په دې باندې څوک شکر نه وباسي، د دې دومره ارزښت پیدا کېږي چې د لرې ځایونو نه ما ته راځي او دغه یو پیاله چای راسره څښي. دا ټول د اعلاناتو برکت دی، دا ټول د میډیا برکت دی. میډیا واقعي چې ستن ده او موږ هیله کوو د تجارانو نه چې دغه طرف ته رامخه وکړي، د چا خبره اعلاناتو ته مخه وکړي، د میډیا ته مخه وکړي، د دې نه کار واخلي، دې سره زموږ وطن افغانستان پرمختګ کوي. زیاتره هیوادوال په تیره دغه ځوان قشر د کار له نشتون څخه شکایت کوي، دوی ته مو څه پیغام دی؟ دوی ته خو مې اولنی پیغام دا دی چې یو کار سپک مه ګڼئ، خوا که هر څومره وړوکی وي، بالکل کار سپک مه ګڼئ. دویمه خبره چې شرم به نه کوئ. که ته کار کې شرم به نه کوې، شرم په دې کې دی چې بل نه پیسې وغواړې، شرم په دې کې دی چې ته د چا خبره سوال وکړې، شرم په دې کې دی چې ته غلا وکړې. کار باندې هېڅ شرم نشته، خوا که هر څومره وړوکی دا عزتمند دی، حلاله روزي ګټې، دې باندې خدای هم خوشحاله، رسول هم خوشحاله، ټولنه کې د عزت هم وي، قدر هم وي. اوس خالي چایو نه ما دومره د چا خبره ارزښت پیدا شوی دی چې خلک زما راځي عکسونه راونه وباسي. دا څه شی یو وړوکی کاروبار خو حلال رزق ګټم. یقینا که اورېدونکو ته په تمثیل کې د غالب چای په هکله یو جمله ووایي هغه به کومه وي؟ په تمثیل کې خو زمونږ داسې د احساساتو یو بیل هغه وي، مثلا خندا، ژړا، غوسه، کم دغه درې واړه برخې پکې شاملې کړئ یو جمله وګورو چې کوم یو کولی شم. زه به اول د ژړا په هغه کې غالب چای غالب چای چې اوس کوي دمه به م جوړه شي.
تاسو نه هیله لرو چې غالب چای ته راشي دا به ژړا دا ژړا ټایپ و. دا اوس به د خندا وکړو غالب چای ستاسو د صحت ضامن دی، ستاسو د طبیعت راسته کولو لپاره لازم دی. راشي او غالب چای وڅښئ تر څو د ژوند نه خوند واخلئ. بس دا دوه به بس دا دوه به بس شول. ډېره زیاته مننه غالب صاحب چې وخت مو راکړ. کور ودان چې تاسو راغلی او زموږ مننه. ژوندي اوسئ. هر کاروبار له عصري دکان او لوړې ودانۍ څخه نه پیلېږي، بلکې یوه وړه ګاډۍ، یو زوړ فرش، یو څو پیالې، یو ترموز او قوي هوډ کولی شي چې د یو بریالي کاروبار پیل وي. پولیس د ټولنې خدمتګار